السلام علیکم. دا د نن سبا چې کوم حساب کتاب روان ده په دې باندې مې د نظم لیکل انشاءالله وایو ورو ډېر خوند به ډېر وي. په خاوره کلک مین به وي مجنون به را پیدا شي، په خاوره کلک مین به وي مجنون به را پیدا شي، پښتون به واړه یو کي یو پښتون به را پیدا شي، سلګون به خپله ختم شي زرګون به را پیدا شي، غربته بیا به څه کوې کارون به را پیدا شي. د مینې محبت کیسې به عام شي یقین وکړه، مولا به پکې بل رنګه بدنام شي یقین وکړه، برداشت به پکې ختم شي تمام شي یقین وکړه، حیا او عزتونه به نیلام شي یقین وکړه. وریځې به خورې وي خو باران به پکې نه وي، جومات به وران کنډر شي مسلمان به پکې نه وي، رشتې به دومره سپکې شي خپلوان به پکې نه وي، سنت به وي پرېښي خو ایمان به پکې نه وي، سنت به وي پرېښي خو ایمان به پکې نه وي، د رب یره به ختمه شي زنا به عروج، د رب یره به ختمه شي زنا به په عروج وي، ثواب مواب به ختم شي ګناه به په عروج وي، د نر به نر سره مینه شي ښکلا به په عروج وي، د ښځو د ښایسته وجود سودا به په عروج وي، او جومات به کور په کور شي خو سجدې ته به څوک نه ځي، جومات به کور په کور شي خو سجدې ته به څوک نه ځي، دولت به ښه سیوا شي خو عمرې ته به څوک نه ځي، د ښکلي پیغمبر ښکلې روضې ته به څوک نه ځي، ګنټه کې به رسېږي خو کعبې ته به څوک نه ځي، او تمیز به پکې ختم شي د ورور عزت به نه وي، تمیز به پکې ختم شي د ورور عزت به نه وي، د ښځې به عزت وي خو د مور عزت به نه وي، د مشرې او د کشرې خوږې خور عزت به نه وي، دا سپین سپین به خواږه شي خو د تور عزت به نه وي، او د مینې نوم به ختم شي نفرت به وي نظیره، په نوم د بې ایمانو ښه عزت به وي نظیره، د ځمکې د خدایانو عبادت به وي نظیره، دنیا به بوټه شي قیامت به وي نظیره، دنیا به بوټه شي قیامت به وي نظیره.